مونږ لار خود ورانما تور شپو تسپین سبا ته الله خپل وینا معجزه د مصطفی مونږ لار خود ورانما تور شپو تسپین سبا د الله ژوند لار. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. معجزه د مصطفی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج. درنو اوریدونکو، الله رب العزت د هرې ناروغۍ او د هر مرض درملنه پیدا کړې ده، نو په خپله ګناه او په ګناه کې پریوتل د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو نه سرکشي او سرغړونه کول دا په خپله لوی مرض دی. د دې مرض علاج، د دې مرض درمل او دوا الله موږ ته راښودلی. هغه دا چې د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړو، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شو او ګناه په هغه وخت کې پریږدو او راتلونکې زمانه کې دا هم عزم ولرو چې بیا به ګناه نه کوو. نو ګناه او فساد لوی مرض دی. راځئ د خپل د دې مرضونو علاج او درمل په توبې او په تقوا سره وکړئ چې الله راضي شي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهالت او ناپوهي ته ناروغي او مرض ویلی، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې درمل هم موږ ته راښودلی، او هغه دا که تاسو نه پوهېدئ نو د علماو نه پوښتنه وکړئ. د ټولو مرضونو او د ټولو دردونو لپاره شفا قرآن دی. که ته په ګناه باندې اخته یې، د الله د اوامرو او د احکامو نه په سرغړونه کې راځه یوارې د الله رب العزت کلام پرانیزه چې الله رب العزت تا ته د خپل د یو بنده په صفت باندې څه پیغام لري، هغه د فساد او ګناه درمل دی په قرآن باندې وکړه چې الله راضي شي. الله رب العزت په سورة حامیم سجده کې فرمای: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته أأعجمي وعربي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. الله رب العزت فرمای که من دا د عجمی قرآن په بڼه لیږلی وای نو دوی به ویلي وو ولې د آیتونه په تفصیل سره بیان نشول، څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمی دی او مخاطب عربي. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده. لکه څنګه چې الله رب العزت په صورت بني اسرائیل کې 82 آیت کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. الله رب العزت فرمایي موږ د دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی، مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. دلته الله رب العزت په ډاګه کړه
چې قرآن ټول په ټوله کې د منونکو لپاره د شفا باعث دی مګر څوک چې ترې انکار کوي د هغوی لپاره نه یوازې دې آیت په وروستۍ برخه کې رټنه راغلي بلکې په ډیرو آیتونو کې د هغو لپاره رټنه او ویره راغلي دلته معلومه شوه چې له قرآنه پرته الله رب العزت د آسمان څخه بل غوره شی د خپلو بندګانو لپاره نه دی رالیږلی خو افسوس زموږ په حال باندې چې تر اوسه په دې باندې نه پوهیږو چې الله رب العزت موږ ته په صفت د یو مسلمان څه پیغام لري او موږ په کومه روان یاستو نن ورځ خلک چې په خرافاتو باندې اخته دي نن ورځ چې خلکو بدعات د خپل عادت ګرځولی حتی په بدعت باندې د سنت نوم ایښی او دا مرض تر علماو پورې هم غځېدلی دی د دې لوی لامل دا دی چې تر اوسه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه دي پرانستی چې رسول الله تا ته څه پیغام لري تر اوسه د قرآن په حقیقت باندې نه دي پوه شوي تر څو د الله رب العزت په کلام باندې د خپلو مرضونو شفا وکړي د خپلو مرضونو درملنه وکړي همدارنګه قرآن د جسمی او بدنی مرضونو لپاره هم شفا ده د بخاری او د مسلم حدیث ده راوی د حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه ده هغه وایي د صحابه و کرامو رضی الله عنهم یو ټولی د سفر لپاره روان شو همدې صحابه و کرامو په لاره کې پړاو واچوه او د همغه ځای د خلکو نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خو د کلي خلکو ورته د ډوډۍ ورکولو څخه انکار وکړ کله چې د کلي خلکو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته ډوډۍ ورنه کړه نو په همدغه وخت کې د کلي یو سردار کوم زهر لرونکي شي وچیچه یا لاړم یا مار نو د کلي خلکو یې د هر ډول درملنې هڅه وکړه مګر څه فایده یې ونه کړه په همدې وخت کې د کلي د خلکو څخه یو کس وویل یو کس د هغو خلکو یعنې د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم خواته ورشئ کیدای شي چې له هغو سره څه درمل وي د کلي خلک د صحابه و کرامو رضی الله عنهم خواته ورغلل او هغوی ته یې وویل زموږ سردار لړم چیچلی دی موږ د هغه هر ډول دوا وکړه خو هغه ته یې څه ګټه ونه رسوله آیا له تاسو سره یې څه دم او دوا او درمل شته د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په ټولۍ کې یو صحابي ویلې هو زه د دې دم کولی شم خو لکه څنګه چې تاسو موږ ته له ډوډۍ راکولو څخه انکار وکړه زه هم پرته له اجرې اخیستلو ستاسو سردار نه دم کوم دې خلکو همدې صحابي سره د دم په بدل کې د اوزو د یوې رمې ورکولو خبره وکړه صحابي لاړو او د دوی سردار یې په سورې فاتحې باندې دم که کله چې صحابي هغه سردار باندې سورې فاتحه ولوستله هغه یې دم که هغه روټ رمټ شو او په حرکت یې پیل وکړ داسې شو لکه هیڅ درد چې ونه لري له دې وروسته د کلي خلکو خپله ژمنه پوره کړه هغه وزې یې ورکړې دلته د ځینې صحابه و کرامو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې دا اجره روا ده او که ناروا ځینو یې ویل چې همدلته به یې وویشو خو کوم صحابي چې دم کړی و هغه ویلې ولاړ به شو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې به ټوله واقعه بیان کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا هره پریکړه وکړه هماغسې به کوو دوی راغلل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شول ټوله پیښه رسول الله ته بیان کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وایي ته څنګه پوه شوې چې د فاتحې په صورت سره دم کیږي او دې کې شفا ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تاسو سم کار کړی اوس دغه اوزې وویشئ او یوه برخه زما لپاره هم پرېږدئ د فاتحې صورت د لړم د زهرو اثر او زور بیخي له منځه یوړ دا تر ټولو آسان او غوره علاج دی که څوک غواړي چې تر ټولو په غوره لار علاج وکړي نو د فاتحې له صورت څخه غوره علاج په بل شي کې نشته ځکه چې په دې کې یو نااشنا تاثیر دی الله رب العزت درته وایي چې په قرآن کې شفا ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي چې په قرآن کې شفا ده تجربه دا هم ښیي چې په قرآن کې شفا ده لکه څنګه چې دا واقعه تاسو واورېدله
نو ګران روره او درنې خورې بیا ولې ورځې یو هندو او بت پرست او ګو پرسته کینې او هغه ته وایي چې ته ماته تعویض راکه بیا ولې ورځې هغه جاهل څخه چې هغه په قرآن باندې نه پوهیږي د محمد رسول الله په احادیثو باندې نه پوهیږي په اخلاقي فساد کې گرفتار دی هغه ظالم هغه ته کینې چې ته ماته تعویض راکه یا په خپله قرآن ولوله یا هغه چاس که ورشه چې هغه په قرآن او د رسول الله په حدیثو پوهیږي او د دې ترڅنګ په قرآن او په حدیثو باندې عمل کوي چې هغه په تا باندې قرآن ولولي خیر که په بدل کې دې څه ورکړه په دې کې څه ستونزه نشته خو دا شرط به هغه نږدي چې توره غوا او سپینه چرګه به ماته راوړي علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي هغه وایي چې زه په مکې مکرمه کې وم هلته زه له ډېرو ناروغیو سره مخ شوم نه راته کوم طبیب په لاس راغی او نه کومه ښه دوا نو ما خپل علاج د فاتحې په صورت سره شروع هغه وایي ما د فاتحې د صورت یو عجیبه تاثیر ولید له همدې امله چې زما په وړاندې هر څوک د هر ډول درد په اړه شکایت وکړي زه هغه ته د فاتحې د صورت د لوستلو امر او توصیه کوم ځکه چې د دې له امله به په درد کې مبتلا انسان زر تر زره نجات بیا مومي او الله رب العزت به شفا ورکوي خو د هغه وخت کې چې څوک سورې فاتحه لولي او په چا باندې چې لوستل کیږي هغه په دې باندې پوره یقین او پوره باور ولري چې د الله رب العزت په کلام کې شفا ده په صورت فاتحه کې شفا ده لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناو کې وایي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ د دعا د قبلېدو لپاره په پوره امید له الله رب العزت څخه دعا کوئ ځکه چې الله رب العزت د غافل زړه دعا نه قبلوي همدارنګه علامه ابن قیم فرمایي دعا یوه غوره دوا ده چې ټولې ناروغۍ له منځه وړي نو که چیرې د زړه له تله دم وکړی شي او د زړه له تله دعا وغوښتلی شي نو الله رب العزت به ستاسو مرضونو ته ضرور شفا درکوي نو که تاسې په ګناه باندې اخته یاست د الله رب العزت د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کړې راځئ د خپل د دې مرض علاج او دوا په قرآن کې ولټوئ او په قرآن سره یې درملنه وکړئ همدارنګه د خپلو جسمي ناروغیو درمل او دوا په قرآن سره وکړئ ځکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساره خو د دې پر ځای چې موږ قرآن ته رجوع وکړو د دې پر ځای چې د محمد رسول الله احادیثو ته رجوع وکړو هغه چاس که ورځو د هغه نه درملنه غواړو چې هغه د قرآن دشمن دی یو دوست ماته وی وای زه یو هندوس که لاړم ورته ومیلې چې ماته یو تعویض وکړه هغه هندو راته تعویض وکړه او دا یې راته وویلې چې دا به په هغه ځای کې دفنوي او ښخوي چې د خلکو د عبور او د مرور ځای یعنې خلک پرې تیریږي او راتیریږي او دا یې راته هم ویلې چې یو هفته دوه هفتې وروسته به ستا کار کیږي نو ما دا تعویض راواخیست په هغه ځای کې مې ښخ هفته دوه چې تیرې شوې زما کار ونه شه دا تعویض مې راوویسته چې ومې کوته کتلې مې چې همدغه هندو د قرآن کریم دوه آخري صورتونه پکې لیکلي دي استغفر الله یو هندو یو د قرآن دشمن یو ګوپرست راځي قرآن په مسلمان باندې د پښو لاندې کوي دا د مسلمان د ایمان او د عقیدې کمزوري ده چې د قرآن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خبر نه دی یا هغه چاس که ورځي چې هغه ظالم ورته د غیبو خبرې کوي چې په تا باندې جادو شوې په تا باندې تعویضونه شوي دا به زه درته راوباسم رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي څوک چې داسې کسانو څخه ځي نو هغه په هغه قرآن باندې چې په محمد رسول الله نازل شوی کافر شو او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په محض ورتګ سره الله رب العزت 40 شپې مونځ په خپل دربار کې نه قبلوي الله دې په موږ رحم وکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو مرضونو علاج او درمل په قرآن او په حدیثو سره وکړو په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته
اساسی قانون قرآن را لېږلی رب منان په نبی آخر زمان نازل شوی له اسمان اساسی قانون قرآن را لېږلی رب منان په نبی آخر زمان نازل شوی له اسمان نوی دور او بدلون یو د مینې او وختون پیلامه د خوږ ژوندون چې نازل شو د قانون نوی دور او بدلون یو د مینې او وختون پیلامه د خوږ ژوندون چې نازل شو د قانون زموږ لارښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا د الله خپله وینا معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی معجزه د مصطفی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ خو کله چې ته دعا کوې د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه غواړي ځان به د حرامو نه ساتي ځکه د حرامو خوړلو له امله دعا نه قبلیږي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ایها الناس ان الله طیب لا يقبل الا طیبا وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای خلکو الله رب العزت پاک دی او پاک شیان خوښوي. الله رب العزت چې د کومو شیانو حکم انبیاو ته کړی دی د هغې حکم مؤمنانو ته هم کړی دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة مؤمنون کې یو 50 آیت کې فرمایي یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیغمبرانو پاک شیان اخورئ او نیک عمل وکړئ تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې یو 102 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای مؤمنانو که تاسې په رښتیا سره د الله رب العزت بندګي کوونکي یاست نو کوم پاک شیان چې موږ درکړي دي هغه په ازادي سره خورئ او د الله رب العزت شکر باسئ. د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو داسې کس یادونه کوي چې سفرونه ډیر کوي سر یې ببر وي او په همدې حال کې د آسمان په لور د دعا لاسونه پورته کړي وي او ای زما ربه ای زما ربه وایي په داسې حال کې چې د هغه خوراک او څښاک حرام وي جامه یې له حرامو څخه وي پالنه هم د حرامو څخه شوي وي نو څنګه به د دعا قبوله شي؟ راځئ اول ځان د حرامو نه وساتئ د رشوت د سود او همدارنګه د غصب نه ځان وساتئ. بیا خپل د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته پورته کړئ چې الله رب العزت ستاسو دعا قبلوي که نه قبلوي. الله تاسې د مصیبت نه ساتي که نه ساتي. الله رب العزت تاسو د ګناه نه ساتي که نه ساتي. نن ورځ چې زموږ دعاګانې نه قبلیږي نن ورځ چې په کړاوونو او په مصیبتونو کې زموږ ژوند تیریږي همیش دعاګانې کوو خو قبلیږي نه. لوی لامل یې دا دی چې زموږ په ګېډو کې لا حرام پراته دي. لوی لامل یې دا دی چې زموږ په بدن کې چې کومه جامه ده هغه د حرامو نه لاسته راغلې ده په حرامو جوړه شوې ده. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. امام احمد رحمه الله په کتاب الزهد کې لیکي بني اسرائیل په یو لوی مصیبت کې اخته شول. الله رب العزت د دوی پیغمبر ته د وحی په سوري کې خبر ورکه چې دوی ته ووایي تاسو خو د ګنده بدن سره میدان ته راغلي یاست او د دعا لپاره مو لاسونه نیولي دي. هغه لاسونه مو پورته کړي چې تاسو پرې ډیر قتلونه کړي په همدغو لاسونو مو ډیر حرام مال لاسته راوړی دی او بیا مو پرې خپلې خېټې ډکې کړي دي. اوس زما غصه زیاته شوې ده له ما به نور هم لرې شئ. مطلب دا چې تاسې هغه لاسونه الله ته پورته کړي چې په هغو باندې تاسو قتلونه کړي په همدغو لاسونو تاسو حرام مال لاسته راوړی دی
او بیا مو خپلې خېټې پې ډکې کړي، لا تر اوسه ستاسو په خېټه کې حرام پروت دی او ما ته مو لاسونه پورته کړي دي، دعا غواړي. که غواړې چې الله دې دعا قبوله کړي، که غواړې چې د خپلو ګناهونو علاج په توبې او په دعا سره وکړي، نو د حرامو نه ځان وساته، د سود او د رشوت نه ځان وساته چې الله رب العزت دې توبه او دعا قبوله کړي. ځینې وخت داسې هم راځي چې د دم کولو وروسته هم سړی نه ښه کیږي. وجه دا ده چې دم کوونکي د زړه له اخلاصه دم نه دی کړی، او یا هم کومه بله نیمګړتیا وي چې له امله دم تاثیر نه کوي، ځکه چې په حقیقت کې په هر آیات او هر دعا کې ډیر تاثیر وي. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم او تابعینو زړونه سم او پاک و، ځکه خو په هر څه کې برکت و. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمای د دعا د قبلېدو لپاره د انسان نیکمندي داسې اړینه ده لکه څنګه چې په ډوډۍ کې یا په قطخ کې مالګه اړینه ده. یعنی د دعا د قبلېدو لپاره اړین شرط دا دی چې انسان باید پاک او نیک انسان وي. لکه څنګه چې خلک ډوډۍ بغیر د مالګې نه نشي خوړلی، همدارنګه ستا دعا بغیر د ستا د نیکمندي نه او ستا د پاکتوب نه هغه نشي قبلېدلی. نو درنو اوریدونکو، تر ټولو غوره او ګټوره دوا دعا ده. دعا د مصیبتونو دښمنه او دعا له مصائبو سره مقابله کوي. دعا د مصیبتونو او بلاګانو ستره دوا ده. اول خو دعا مصیبت ته اجازه نه ورکوي چې په انسان باندې راشي. که بیا هم په انسان باندې کومه ستونزه او مصیبت راشي، نو د دعا له امله راغلی مصیبت یا سپکیږي او یا هم بیخي له منځه ځي. دعا د مؤمن انسان لپاره ستره وسله ده. همدې خبرې ته په یو مبارک حدیث کې اشاره شوې. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دعا د مؤمن وسله، د دین ستنه او د ځمکې او آسمان نور دی. نو په تضرع او په عاجزي سره خپل لاسونه خپل رب ته پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړئ. انشاءالله تاسې ته به الله بخښنه کوي. که په تاسو باندې کم جسمي مرض وي یا روحاني مرض وي، بیا هم په تضرع او په عاجزي سره الله ته لاسونه پورته کړئ، د خپل مرض شفا او درمل د الله رب العزت نه وغواړئ. انشاءالله چې الله رب العزت به تاسو ته ضرور شفا درکوي، خو په دې شرط چې د هغې نه مخکې تاسو ځان د حرامو نه، د سود نه او د رشوت نه وساتئ. راځئ قرآن ته رجوع وکړئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع وکړئ، خپل درمل او خپل شفا د الله رب العزت په کلام کې ولټوئ. هغه بېدینه خلک چې د خلکو عقیدې فاسدې کړي دي، یا ستاسو فال ګوري یا د غیبو نه درته غږیږي چې په تا کوډې او تاویزونه شوي، دا به درته را وباسم. د داسې مفسدینو په خبرو باندې باور او یقین مه کوئ. ګورئ چې الله درته څه وایي. انشاءالله کامیابه او سرفرازه به اوسئ. په ځانګړې توګه زما نصیحت خویندو ته دا دی چې په دې مرض کې دوی ډېرې زیاتې ګرفتاره دي چې په نام یې د تعویزګر نوم اورېدلی، دا به هلته ورسېدلي او د هغه نه به بیا تعویز غواړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خایسته ښکلی رهبر محمد نبی سرور، تکلیفونه یې ګالل مبارک په خپل بشر. خایسته ښکلی رهبر محمد نبی سرور، تکلیفونه یې ګالل مبارک په خپل بشر. په احد کې یې دندان دواړه غبرګ شو شهیدان، همې ښکلي اصحابان ښایسته لکه ګلان. زملار خود او رهنما تور شپو د سپین سبا، د الله خپل وینا معجزه د مصطفی. زملار خود او رهنما تور شپو د سپین سبا،
دا الله خپل وینا معجزه دا مصطفی 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 راشي وګورو خپل حال چې شروع مو دی زوال یو اختپ څه جنجال نه کوي شو کلو قال راشي وګورو خپل حال چې شروع مو دی زوال یو اختپ څه جنجال نه کوي شو کلو قال مولار خو دوران ما تورش پو تسبیل سبا دا الله خپل وینا معجزه دا مصطفی 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 اوس د عصر کافران دی راټول په یو میدان سپکاوی کړي د قرآن لاس تر زنې مؤمنان اوس د عصر کافران دی راټول په یو میدان سپکاوی کړي د قرآن لاس تر زنې مؤمنان رازی وکړو دا همت کړو راویښ مسلم امت کړو په خپلو کې پیدا مؤمنانو یو وحدت مونږ لار ښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا د الله خپل وینا معجزه دا مصطفی مونږ لار ښود او رهنما تورو شپو ته سپین سبا د الله خپل وینا معجزه دا مصطفی 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 داوید مسلمانان د بلال غواړي اذان توحید یار وای راځي په قران شو شهیدان داوید مسلمانان د بلال غواړي اذان توحید یار وای راځي په قران شو شهیدان مونږ لار خو دورانما تورش پو تسبین سبا د الله خپل وینا معجزه دا مصطفی مونږ لار خو دورانما تورش پو تسبین سبا د الله خپل وینا معجزه دا مصطفی معجزه دا مصطفی معجزه دا مصطفی معجزه دا مصطفی معجزه دا مصطفی